الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 23 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ژباړه: او که چیرې تاسو یاست په شک کې له هغه قرآن نه چې ټوټه ټوټه نازل کړی دی مونږ په خپل بنده یعنی محمد باندې، نو راوړئ تاسو یو سورت په شان د دی. تفسیر: د یوه کلام په نسبت شبه یا له ده جهته کیدی شي چې څه خلل او ریب پکې وي، نو د هغه دفعه یې په ذالک الکتاب لا ریب فی سره وفرمایله، یا دا صورت کیدی شي چې د چا په زړه کې د پوهې له لږوالي یا د عناد د زیاتوالي له امله څخه شک او شبه پیدا کیږي. نو څرنګه چې دا صورت ممکن بلکې موجود وو، نو د دې د لرې کولو عمده او آسان صورت یې بیان وفرمایه چې که تاسو د دې کلام په نسبت داسې خیال لرئ چې دا د بشر کلام دی، نو تاسو هم د دې قرآن د یوه صورت د 3 آیتونو په اندازه همداسې فصیح او بلیغ یو صورت جوړ او ورسره یې مقابل کړئ. کله چې تاسو سره له ډیر فصاحت او بلاغت د قرآن کریم د یوې وړوکې صورت له مقابلې څخه عاجز یې، نو باور وکړئ چې دا د الله تعالی کلام دی او د هیڅ کوم بنده خبره نه ده. په دې آیات کې د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت لا ښه څرګند او مدلل شو. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ژباړه: او راوبولئ ای مشرکانو مددګاران خپل بې له الله تعالی څخه که یې تاسو رښتیا ویونکي، یعنی په دې دعوا کې چې دا د انسان کلام دی. تفسیر: یعنی که تاسو په دې دعوا کې رښتینی یې چې دا د بنده خبره ده، نو هومره پوهان، علما، شاعره، مبلغین چې موجود دي، پرته له الله تعالی له ټولو ځینې مدد او کومک وغواړئ او معاونت ترې واخلئ او په دې سره یې ولمسوئ چې ټول سره کینئ او یو لنډ صورت د قرآن د 2 آیتونو په شان جوړ کړئ. یا یې دا مطلب دی چې له الله تعالی نه بغیر ستاسې هومره معبودان چې دي له ټولو څخه په ډیر تضرع او زارۍ او په دعاګانو سره غوښتنه وکړئ چې په دې مشکل کې له تاسو سره مدد وکړي او څه آسانتیا در ورسوي.